السلام علیکم ملګرو، الله تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ یاستئ. د حساب پای اپلیکیشن کې کوم ځای کې چې په والټ کې پین کوډ ورکول کېږي او هغه پین کوډ د چینج کولو ځای چې کوم مشکل را پیدا شوی دی، د دې په اړه ما نه زیاترو دوستانو دا پوښتنې وکړلې په واتساپ کې. د هغوی د معلوماتو لپاره زه په دغه ویډیو کې تاسو ته د دې په اړه معلومات درکوم. که څه هم دغه اپلیکیشن نوی جوړ شوی دی او کار پکې روان دی، نو اوس پکې دغه مشکل رامنځته شوی دی چې د پین کوډ بدلولو یعنې چینج کولو ځای پکې نه راځي. خو دغه مشکل د اوږد وخته پورې نه دی، انشاءالله دا به ډېر ژر حل شي. تاسو ورته وارخطا کېږئ مه او کوشش وکړئ خپل اکاونټ مو ساین آوټ کوئ مه، یعنې د خپل لګ آوټ کوئ مه او د دې څخه مه وځئ او نور بې ځایه ګوتې پکې مه وهئ. یعنې دا مشکل د لنډ وخت لپاره دی او انشاءالله ډېر ژر به حل شي. د دې په اړه هېڅ اندېښنه مه کوئ او په نور کوم مشکل و بیا تاسو ما ته په کمنټ کې او یا هم په واتساپ کې ویلی شئ. خو دغه مشکل چې کوم یو دی دا د ټولو دی او عمومي مشکل دی، انشاءالله دا به ډېر ژر حل شي. که بیا هم د چا سره کومه پوښتنه وه کومه غوښتنه وه نو ما ته کمنټ او په واتساپ کې له ما څخه کولی شئ. زه به د هغې په اړه انشاءالله تاسو ته پوره معلومات درکوم. تر بلې ویډیو د الله په امان.